سلام ګران اوریدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ ولایت ځایي اوسیدونکي وایي چې د پاکستان له لوري د بریدونو له زیاتېدو وروسته په یو شمېر سیمو کې خلک اړ شوي چې خپلې کورنۍ له سرحدي سیمو وباسي او خوندي ځایونو ته یې کډه وکړي. د خلکو په وینا د توپونو مرمۍ د منورې ولسوالۍ ترڅنګ د سعدآباد ښار په ځینو نږدې سیمو کې هم لګېدلې دي چې له امله د کورونو، کرنیزو ځمکو او نورو شخصي شتمنیو ته زیان اوښتی دی. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د وروستیو بریدونو له امله د ډیورنډ کرښې ته نږدې د څو ولسوالیو زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او اوس په نسبي خوندي سیمو کې ژوند کوي. په همدې حال دفاع وزارت وایي د لارو پرانیستو لپاره یې عملیات پلان کړي. افغان حکومت ایراني ډریورانو ته د ویزو معافیت اعلان کړ. د هرات سیمه ییزو مسؤلینو ویلي هغه پروسه رسما پیل شوه چې له مخې د ایران ترانزیټي موټر کولی شي له ویزې او روډ پاس پرته یاد ولایت ته دننه شي. د هرات والي بیان محمد یوسف سعیدي رسنیو ته ویلي ایراني ترانزیټي وسایل کولی شي پرته له ویزې د اسلام کلا بندر کې ټاکل شوي ځای کې خپل توکي تخلیه کړي. د نوموړي په وینا د دې پریکړې عملي کېدل به نه یوازې سوداګریزې چارې اسانه بلکې د توکو نرخونو په کموالي کې به هم ښه رول ولوبوي. کابلوف وایي په افغانستان کې د یو شمېر وسلوالو ډلو حضور جدي ستونزه ده. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو حضور حقیقت لري او د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او طالبانو همکاري اړینه ده. ضمیر کابلوف د ریا نیوزتي خبري اژانس سره په مرکه کې څرګنده کړې بې له شکه په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو حضور جدي ستونزه ده. هغه زیاته کړه روسیه له پاکستان او طالبانو غواړي چې له هر ډول شخړو ډډه وکړي او په ګډه د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ پر وړاندې اقدام وکړي. کابلوف ټینګار وکړ ترهګري په یوازې ځان له منځه تللی نشي. افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ردوي. کریم خرمای افغانستان باید د پاکستان پر بمبارۍ نړیواله دعوه ثبت کړي. د افغاني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم ویلي چې د افغانستان ملي ګټې د افرادو له سیاسي اختلافونو ډېرې مهمې دي او حکومت باید د پاکستان د وروستۍ بمبارۍ په اړه په نړیواله کچه اقدام وکړي. کریم خرم ویلي څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ په بمبارۍ کې سلګونه بې ګناه افغانان ووژل شول. د افغانستان حاکمیت نقض شو او د هیواد پر خاوره ښکاره تیری وشو. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان دولت باید په نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل حق د اعادې لپاره رسمي دعوه ثبت کړي. نوموړي زیاته کړې چې که څه هم ملګري ملتونه اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني خو د افغانستان دولت لا هم د نړیوالو ادارو لخوا د یو هیواد په توګه په رسمیت پیژندل شوی دی. نو ځکه باید د افغانستان استازی په ملګرو ملتونو کې د همدې موضوع د مطرح کولو لپاره وکارول شي. د اسرائیلو د پوځ لوی رئیس جنرال ایال زامیر د امنیتي کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که د پوځ د سرتیرو د کمښت ستونزه حل نشي د اسرائیلو دفاعي ځواک به له منځه ولاړ شي. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي ویلي چې اوس د پوځ لپاره د لازمي پوځي خدمت د احتیاطي ځواکونو خدمت او د خدمت د مودې د اوږدوالي قانون ته اړتیا شته. کنه نو پوځ به خپل عادي ماموریتونه ترسره نه کړي او د احتیاطي ځواکونو جوړښت به پاتې نشي. د پوځي سرچینو په وینا د سرتیرو شدید کمښت د روانې جګړې پر مهال یوه لویه اندېښنه ده. حتی په سوله ییزه فضا کې هم اسرائیل د غزې، لبنان، سوریې او لویدیځې غاړې په سرحدونو کې هم زیاتې سرتیرو ته اړتیا لرله. د راپورونو له مخې که د اسرائیلو حکومت سرتیري زیات نه کړي نو په ځینو سیمو کې به د ځواکونو جدي تشې رامنځته کړل شي. پزشکیان وایي موږ څو ځله اعلان کړی چې لومړی بریدونه نه ترسره کوو. پزشکیان وایي موږ څو ځله اعلان کړی چې لومړی بریدونه نه ترسره کوو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هیواد یې لومړی بریدونه نه ترسره کوي خو د هر ډول برید په وړاندې به کلک غبرګون وښیي. پزشکیان پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي موږ څو ځله اعلان کړی چې لومړی بریدونه نه ترسره کوو خو که زموږ پر بنسټیزو تاسیساتو او اقتصادي مرکزونو برید وشي نو سخت ځواب به ورکړو. هغه همداراز د سیمې هیوادونو ته په خطاب کې ویلي که د پرمختګ او امنیت غوښتونکي یاست نو اجازه مه ورکوئ چې زموږ دښمنان جګړه تاسو له خاورې اداره کړي. ټرمپ د ایران پر وړاندې جګړه کې د ناټو د ملاتړ نشتوالي په اړه نیوکه کړې او ویلي دي که ناټو له واشنګټن سره نه درېږي نو امریکا هم اړتیا نه لري چې له دغې ټلوالې سره پاتې شي.
ټرمپ ویلي ناټو لویه تېروتنه کړې ځکه په دغه جګړه کې ګډون ونه کړ او ان چمتو نه شوه چې لږ تر لږه پوځي تجهیزات واستوي او یا د ایران پر وړاندې د امریکا اقدام تایید کړي. هغه زیاته کړه امریکا هر کال د ناټو د ساتنې لپاره سلګونه میلیونه ډالر لګوي او تل د دغه ټلواله له غړو سره ولاړه وه، خو د ناټو د وروستي چلن له مخې ښایي نور د همدې کچې ملاتړ ته اړتیا پاتې نشي. ټرمپ همداراز وویل دغه جګړه به د امریکا لپاره ډیر لګښتونه ولري او که څه هم دی دغه وضعیت ډیر خطرناک نه بولي، خو ټینګار وکړ چې جګړه تل له ګواښونو سره مل وي. د چمن پرلت بیا پیل شو. د بلوچستان ایالت په چمن ولسوالۍ کې ځایي سوداګرو او خلکو نن یو وار بیا د چمن سپین بولدک لارو تړل پاتې کېدو او د سوداګرۍ بندېدو پر ضد پرلت پیل کړ. د پرلت ویان صادق خان اڅکزي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دغه پرلت د روژې میاشتې له امله ځنډول شوی و، خو نن یو ځل بیا پیل شو. په چمن کې یاد پرلت له تیرو 2.5 کلونو راهیسې دوام لري. صادق خان اڅکزي په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی غوښتنې د پاکستان پر قوانینو ولاړې دي. نوموړي زیاته کړې چې د لارو تړل پاتې کېدو له کبله د چمن شاوخوا 100,000 کورنۍ بېروزګاره شوې، ځکه پر یادې لارې د ورځې له 20,000 نیولې بیا تر 10,000 پورې ځایي خلکو په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ کاوه، خو اوس په پاسپورټ او ویزو هم د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د هغه په وینا د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې پر دغه لارې د تګ راتګ د پخوا په څېر په شناختي کارتونو او تذکرو وشي. هغه د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان حکومت تګلارې ته په نیوکې سره ویلي دلته یوازې پښتنو ته مهاجر ویل کېږي، له ایران، کشمیر او هندوستان نه راغلي خلک مهاجر نه ګڼل کېږي. روسیا ایران ته پرمختللي ډرون الوتکې ورکوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تازه راپور کې ویلي مسکو تهران ته د بي پیلوټ الوتکو یوه جوپه استولې. اژانس ته په پټو امریکایي او اروپایي سرچینو منلي چې دغه پرمختللي الوتکې د اوکراین جګړې کې هم کارول شوې دي. په ورته مهال اژانس ته د اروپا استخباراتو یو بل چارواکي ویلي ایراني او روسي چارواکو په دې اړه همغږي کړې چې موخه تهران ته په پرمختللي ټکنالوژي د سمبال الوتکو د لیږد بهیر دی. دا چې د دغو الوتکو شمیر څومره دی او څه ډول ایران ته انتقال کیږي په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. د متحده عربي اماراتو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دې هیواد هوایي دفاع په تیرو 40 ساعتونو کې 30 بي پیلوټ الوتکې او 20 بالستیک توغندي شن کړي دي. وزارت زیاته کړې چې له جګړې د پیل راهیسې په ټولیزه توګه 1802 بي پیلوټ الوتکې 15 کروز توغندي او 398 بالستیک توغندي شن شوي دي.